د نغمې د ګنده کار ویډیو چې په دغه ویډیو کې ښکارېږي چې نغمې پکې ډېر خراب کارونه کړي دي او لوڅه په دغه ویډیو کې ښکارېږي. نو دغه ویډیو چې موږ ته اوس ملګرو راولېږله او تاسو سره به یې دلته شریکوو، نو تر اخره راسره پاتې شئ. د دغه ویډیو چې د سندرغاړې نغمې نه جوړه شوې ده او په دغه ویډیو کې ښکارېږي چې نغمه پکې لوڅه ده او خراب کارونه یې پکې کړي دي. نو دغه ویډیو چې پوره د 5 منټو ویډیو جوړه شوې ده او موږ ته ملګرو راولېږله، نو تاسو سره به یې هم شریکوو. نغمه چې د افغانستان یو تکړه سندرغاړې ده او په امریکا کې ژوند کوي. څه موده وړاندې نغمه پاکستان ته هم د ګیلمن د مور ملاقات له راغلې وه او دغه خرابه ویډیو چې اوس موږ له څه کسانو راولېږله او دی ورسره لیکلي او په دغه کې ښکارېږي چې ډېر خراب کارونه پکې شوي دي. نو دوستانو داسې ډېرې سندرغاړې شته دي، ټیک ټاکرانې شته دي او داسې ګلوکارانې اداکارې شته دي چې د هغوی ویډیوګانې په انټرنټ باندې خپرې شوي دي او دغه کې ښکارېږي چې خراب کارونه یې پکې کړي دي. خو نغمه یو داسې سندرغاړې ده، یو داسې پښتنه ده چې په امریکا کې ژوند کوي، خو تر اوسه پورې داسې خرابه ویډیو نه ده راغلې. دغه ویډیوګانې چې کوم کسان جوړوي د خپلو چینلو مخکې کېدو دپاره یې جوړوي یا د خپل نور داسې ویب سایټ دي چې هغې دپاره یې جوړوي. دغه ویډیوګانې او تصویران د ټکنالوژي په ذریعه جوړوي چې نن سبا هر څه ډېر اسان شوي دي. د چا هم مخ راوالي او په دغه غلطو تصویرانو یا ویډیوګانو کې پیټ کړي او دغه ویډیوګانې د دغه سندرغاړو یا اداکارانو په نوم باندې چلوي چې خپل پیجونه پې مخکې کوي او لکه روپۍ پې پیدا کوي. نو تر اوسه پورې داسې د نغمې خرابه ویډیو نه ده راغلې او دا کومه ویډیو چې موږ ته ملګرو رالېږلې وه، نو دا د نغمې په نوم باندې یوه بله جینۍ ده چې هغې دغه خراب کارونه کړي دي، خو دغه کې نغمه نه ښکاري او نه د نغمې داسې خرابې ویډیوګانې راغلي دي. نو دوستانو دغه ټول معلوماتو د نغمې باره کې چې لم درکو.